ګټه چې شته حج خو پیسې مصرفول دي زما څه 15,000 ډالر غواړي زما څه 8 لک روپۍ غواړي د حج په مصرف کې وایي په حج کې هم دغه کیسې الهي مناظر که څوک غواړي چې د الله د قدرت نښې په دغه مخلوقاتو کې وګوري هغه دې د حج فریضه ادا کړي حرم شریف ته چې ولاړ سي حرم شریف ته چې ولاړ سي د 100 څخه زیاتو د کفري و اسلامي ممالکو څخه مسلمانان راځي دا شکلونه چې انسان وګوري دا چاغ و ډنګر انسانان چې خلک وګوري دا تور و سپین انسانان چې وګوري خلک دا حسین او دا غره کم بدرنګ انسانان چې خلک وګوري انسان حیران سي په مخلوقاتو کائناتو کې د الهي قدرت نشي که څوک غواړي هغه د حرم شریف ته ولاړ شي حرم شریف د دې دپاره نه وي چې ستا سره ټلیفون در سره یې ته فلمبرداري کوه حرم شریف د دې دپاره نه وي چې صرف په ښځو پسې ګوره حرم شریف ته چې انسان ولاړ شي دا مخلوقات ونی یا الله چې دا دې څنګه عشق دی دا دې څنګه عشق دی څوک په ملتزم پسې مفشته یې ژاړي څوک په حجر اسود پسې مفشته یې ژاړي څوک په صفا و مروه کې بغارې ویې ژاړي زما فکر په دغه ځای کې چې یا الله پر دې کومه مځکه چې موږ دلته پښې ږدو پر دې ځای به څونه نیکانو پښې ایښي دلته نبی کریم علیه السلام قدمونه ایښي دي دلته آدم علیه السلام قدمونه ایښي دي دلته ابراهیم علیه السلام قدمونه ایښي دي دلته اسماعیل علیه السلام قدمونه دا مځکه نه وي بدل سوي هغه کعبه ده هغه طواف دی هغه ملتزم دی هغه حجر اسود دی هغه مینا ده هغه عرفات دی حدیث شریف کې راځي د حشرګاه میدان به د عرفات پر میدان شروع کېږي حساب و کتاب د عرفات میدان